د طالبانو خپلمنځي اختلاف د پنجشیر د درې ولسوالۍ لپاره د طالبانو مخکینی ولسوال ونیول شو. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د طالبانو خپلمنځي اختلاف د پنجشیر د درې ولسوالۍ لپاره د طالبانو مخکینی ولسوال ونیول شو. په پنجشیر کې ځایي سرچینې د طالبانو ډلې لخوا د دغه ولایت د درې ولسوالۍ مولوي نورالله منروي د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د سرچینې په وینا د درې مخکینی ولسوال پنجشنبه د غبرغولې پر 21مه د پنجشیر لپاره د طالبانو اوسنی والي مولوي قدرت الله لخوا نیول شوی دی. سرچینې زیاتوي چې مونې په پنجشنبه په پنجشیر کې د طالبانو له واکمنۍ تر 6 میاشتو د دې ډلې لخوا د درې ولسوالۍ په توګه دنده ترسره کوله. که څه هم تر اوسه د مولوي نورالله د نیولو لامل نه دی روښانه شوی، خو ویل کېږي چې هغه د طالبانو د خپلمنځي اختلاف په پایله کې نیول شوی دی. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.